السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 1.1 کسان نور وژلي دي. دارنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15,018 مریضان صحت یاب شوي دي. د کراچۍ وړو تاجرانو د کاروبار د دورانیې د سیوا کولو مطالبه کړې ده. भारती मशहूर फिल्मी हिदायतकार दत्या चोपड़ा د فلم انډستری 10,000 ډیلی ویجز ملازمینو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د ورکوټي اختر په موقع باندې په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو د پاره په قام باندې غږ کړی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مونږه د خپل پیغمبر توهین په یو صورت کې هم نشو برداشت کولی. چیف جسټس اف پاکستان ویلي دي چې د نائب افسران په لویو پراډونو کولو کې ملوث دي او چیرمن خاموش دی. سټیټ بانک اف پاکستان اعلان کړی دی چې په 8 مئی به د ملک ټول بانکونه د مقرر وخت پورې کولاوي. د پیپلز پارټۍ مشهور مشر منظور وسان ویلي دي چې 2021 کال ډېر خطرناک دی. وزیر اعظم عمران خان څه وخت هم اسمبلی ماتولی شي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د الوګانو، ټماټرو او پیازو قیمتونه قابو نه کړی شو، نو دی به ملک څه وچلوي. متحده قومي موومنټ د حکومت د طرف نه د وفاقي وزارت پیشکش مسترد کړی دی. الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د 251 حلقې د ووټونو د دوباره شمیرې لپاره د مسلم لیگ درخواست منظور کړی دی. د سعودي عرب حکومت په اولنی ځل باندې په مسجد الحرام کې د زنانو ملازمینو ډیوټۍ لګولې دي. د سعودي عرب حکومت د حجر اسود د نږدې نه اخیستی شوی تصویر وایرل کړی دی. په مکسیکو کې یو میټرو ټرین سره د بایپاس پوله په خلکو او ګاډو راپریوتی دی چې په نتیجه کې 23 کسان مړه شوي او په ګڼ شمیر کې نور جوبل شوي دي. یو برطانوي نژاد پاکستانی جنۍ په لاهور کې وژل شوې ده. د بیل ګیټس او د کور ودانې ترمنځ 20 کاله پس بیلتون راغی. د ګین بوکس اپ ورلد د ریکارډ مطابق د دنیا د ټولو نه د لوی عام وزن په باندې 4 کیلوګرام دی.
د پاکستانی اداکارې سارا خان د ښکلا قصه ګاونډي ملک بھارت ته هم ورسېده. د کووډ 19 په تیزۍ سره د خورېدو د ویرې د پیسل فرانچایزر د پیسل باقی مانده میچونه د کراچۍ نه UAE ته د منتقل کېدو مطالبه کړې ده. د کووډ 19 په تیزۍ سره د خورېدو د ویرې بھارتي کرکټ بورډ د انډین پریمیر لیګ فلحال د ملتوي کېدو اعلان کړی دی. MCC د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي ته د لایف ټایم ممبرشپ اعزاز ورکړی دی. نن ټوله ورځ اسمان شین و، خو ولې ماښام ته نږدې په اسمان ګوري وریځې راخورې شوې او نری نری باران شروع شو. د راروانو 24 غنټو دپاره د محکمه موسمیات د پیشنګویۍ مطابق د ملک په مختلف برخو کې د باران کېدو امکان دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې د کرونا وایرس د خورېدو په رفتار کې لا څه کمی نه دی راغلی. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 161 نور مړي کړي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 15018 مریضان صحتیاب شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,15,523 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې د سرکاري اعدادو شمار مطابق په ملک کې د کرونا وایرس 7,578 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 8,150 شوه. وایي چې په دې کې د 5,326 مریضانو حالت تشویشناک دی. بل اړخ ته د کراچۍ وړو تاجرانو د کاروبار دورانیه د شپې د 12 بجو پورې د زیاتولو مطالبه کړې ده. دوی په دې لړ کې دا دریځ خپل کړی دی چې د دې د کاروبار فلحال دورانیه ډېره کمه ده. د بھارتی فلم یشراج چیرمین او مشهور فلمي هدایتکار دتیا چوپړه د فلم انډسټري 10,000 ډیلیویجز ملازمینو ته د کووډ 19 د ویکسینو د لګولو اعلان کړی دی. وزیر اعظم عمران خان په قام باندې غږ کړی دی چې د ورکوټي اختر په موقع دی په SOPs باندې عمل درآمد یقیني جوړ کړي. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د خپل پیغمبر توهین په یو صورت نشو برداشت کولی. د زیاته کړی دا چې سوچ یې سمجې د مسلمانانو دل ازاري کیږي، کومه چې د امت مسلمه لپاره د تشویش خبره ده. چیف جسټس اف پاکستان جسټس ګلزار احمد ویلي دي چې د نیب افسران په لویو پراډونو کې ملوث دي او د نیب چیرمین خاموش دی. متحده قومي مومنټ د وفاقي حکومت د طرف نه د یو وفاقي وزارت پیشکش مسترد کړی دی او مطالبه یې کړې ده چې وفاقي حکومت دی په شوې معاهده باندې عمل درآمد یقیني جوړ کړي، ارزاني دي راولي، بیروزګاري دي ختمه کړي او ځوانانو ته دې روزګار ورکړي. د خوبونو د لیدلو او د سیاسي پیشنګویانو مشهور شخصیت د پیپلز پارټۍ منظور وسان ویلي دي چې 2021م کال ډېر خطرناک دی. وزیر اعظم عمران خان څه وخت هم د اسمبلیانو د ماتولو هڅه کولی شي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمین بلاول بټو زرداری ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د الوګانو، ټماټرو او پیازو قیمتونه قابو نه کړی شو نو دی به ملک څه وچلولی شي. د زیاته کړې ده چې په وزیر اعظم عمران خان کې د ملک او حکومت چلولو صلاحیت نشته. الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د 251 حلقې د ضمني انتخاباتو د ووټونو د دوباره شمیرې دپاره د مسلم لیګ نون درخواست منظور کړی دی.
سټیټ بینک اف پاکستان اعلان کړی دی چې په 8 مئی به د ملک ټول بینکونه د مقرره وخته پورې کولاوي. د سعودي حکومت په اولني ځل باندې په مسجد الحرام کې د زنانو ملازمینو ډیوټیانې لګولې دي. د سعودي حکومت په های میگا پکسل کیمرا باندې د نږدې نه د حجر اسود اخیستی شوی تصویر وایرل کړی دی. په مکسیکو کې یو تیز رفتاره میټرو ټرین سره د بایپاس پوله په خلکو گاډو را پریوتی دی چې په نتیجه کې 23 کسان مړه شوي او 80 نور جوبل شوي دي. د لاهور په علاقه ډیفنس په سپایو کې یو برطانوي نژاد پاکستانی جنۍ وجل شوې ده. پولیس مقدمه درج کړې ده او تفتیش شروع کړی دی. د گینز بک اف ورلډ د ریکارډ مطابق د دنیا د ټولو نه د لوی عام وزن په باندې 4 کیلوګرام دی. د پاکستانی اداکار سایرا خان د خپل قصې گاونډي ملک بھارت ته هم ورسېدی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پیسل فرانچایزر د پیسل د باقی مانده میچونو د کراچۍ نه یو ای ای ته د منتقلۍ مطالبه کړې ده ځکه چې په ملک کې د کووډ 19 په تیزۍ سره د خورېدو ویره ده. بل اړخته د کووډ 19 د خورېدو د ویرې بھارتي کرکټ بورډ د انډین پریمیر لیګ ټول میچونه په الحال ملتوي کړي دي. ام سی سی د پاکستان د قومي کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدي ته د لایف ټایم ممبرشپ اعزاز ورکړی دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. او اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ اسمان شین و خو له ماښام ته نږدې په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې شوې. تیزې هواګانې چلیدل شروع شو. وروستو د ملک په مختلف برخو کې نری نری باران شروع شو. د روانو 24 غنټو دپاره د محکمې موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په اسمان باندې د ګورو وریځو د موجودګۍ او د ملک په مختلفو برخو کې د خال خال باران د کېدو امکان دی. د نری باران کېدو سره موسم خوشګوار شو او د ګرمۍ زور یو ځل بیا مات شو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.